د صنف د پروګرام ګرانو مینوالو سلام. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې بیا هم د بیولوژي له یو نوي پروګرام سره ستاسو سره یو. ما وګورئ، زه هم یم. اوس نو خوشحاله شوئ. ګورئ چې له تلویزیونونو لرې نه شئ، کنې بیا به ارمان کوئ چې نارنجي به خدای خبر د بیولوژي له باغه څه ګلان او میوې راوړې وي او موږ به نه لیدې. خیر یې سې نارنجي ګلې، خو ګلیدونکو ته دې میوې او ګلونه ونه ښوول. اوس دې دا ګلان او میوې تازه کرل شوي او باغوانه یې هم ته یې. ته هم یې. زینب او ارزو چیرې خلاصېدای شي؟ آن نسترن هم ده. موږ ټول یو او بیولوژي زموږ باغ دی. اوس له همدې باغ څخه غږیږو. ښه نو له خیره کتابونه م خلاص کړئ او راته ووایئ چې زموږ نننی درس د څه شي په اړه دی. چا مخکې کتاب لیدلی دی او که نه؟ هو استادې، زموږ نننی درس د ډنډر په اړه دی. ډنډر یا د نباتاتو څخه. آفرین ګلسم جانې، زموږ نننی درس د ډنډر په اړه دی. خو مخکې له دې چې خپل درس پیل کړو، یوه د ځیرکتیا ازموینې لوبه ترسره کوو. څنګه ده، خوښه مو دی او که نه؟ ډېر ښه. نو موږ او تاسو ولوستل او اوس نو پوهېږو چې نباتات له دریو اساسي برخو څخه جوړ شوي دي: ریښه، ساقه او پاڼه. اوس نو څوک راته ویلی شي چې ډنډر په نبات کې څه دنده ترسره کوي؟ په یاد مو دي لکه موږ چې د انارو جوس نوشیجان کوو او بیا په پای کې تازه ساه اخلو. نارنجي جانې، د انار جوس یې په ډنډر څه؟ په پایپک سره د نوشابې جوس له ګیلاسه نه کشوو، خو همدغې د جوس پایپک ساقه ده که نه؟ هو نارنجي ګلې، بیخي سم ځواب. ښه نو زما ګرانو زده کوونکو، ځانونه چمتو کړئ، ورځو د خپل درسي هدفونو په لور چې نن په درس کې موږ کوم هدفونه لرو. د درس هدفونه: موږ به په ننني درس کې ډنډر او د هغه دندې زده کوو. همدارنګه بلولو چې نباتاتو ډنډر څه ډول ساختمان لري یا جوړښت لري. او بیا به ډنډر د شکل له پلوه طبقه بندي کوو او ډولونه به یې لولو. او همدارنګه به ډنډر د جوړښت له پلوه طبقه بندي کوو او وایو به چې په څو ډوله دی. ډېر ښه. زما ګرانو نازولو زده کوونکو، د نبات هغه برخه چې له خاورې څخه راوتلې ده او ډېره برخه یې د خاورې نه د باندې لیدل کېږي د ډنډر په نوم یادیږي. او همدارنګه ډنډر دوه عمده دندې ترسره کوي: لومړی د نباتاتو پاڼو او شاخونو ته د موادو لیږد او دوهم د پاڼو او شاخونو ټینګ نیول او د هغو ساتنه. نو راځئ په یو انځور کې تاسې ته د ډنډر دندې وښیم چې ډنډر څه رقم خپله دنده ترسره کوي. ډنډر یا سټیم د ریښې او د پاڼې ترمنځ د یو ارتباطي پله په څېر عمل کوي. لکه څرنګه چې تاسې وینئ، اوبه او معدني مواد له ریښې څخه اخلي او د نبات ټولو برخو ته یې رسوي. او همدارنګه ډنډر نورې دندې هم پر غاړه لري. دا چې نورې کومې دندې پر غاړه لري په بل انیمیشن کې درته ښیم. ډنډر ډېرې نورې دندې هم پر غاړه لري، لکه د اجزاو ټینګ ساتل، د انساجو تولید او همدارنګه د غذایي موادو ذخیره کول. د یو شمېر نباتاتو ډنډر غذایي مواد په ځان کې ذخیره کوي، لکه ګني، همدارنګه رواش، کچالو، نوش پیاز او ګشنیز او دې ته ورته نور غذایي مواد په ځان کې ذخیره کوي. ښه نو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د ریښې په درس کې وویل ریښه د خاورې نه څه شی جذبوي؟ اوبه، معدني مواد. ډېر ښه. نو راځئ چې وګورو انتقالي انساج څه شی دی. زایلم او فلویم د انتقالي انساجو دوه ډولونه دي. زایلم اوبه او معدني مواد پاڼو ته رسوي او لکه څرنګه چې لیدل کېږي په زایلم کې د لیږد لوری یو طرفه دی. او فلویم څه کار کوي؟ فلویم په پاڼو کې جوړ شوي غذایي مواد د نبات ټولو برخو ته رسوي. او لکه څرنګه چې تاسې وینئ په فلویم کې د لیږد لوری دوه طرفه دی. ښه نو ډنډر غذایي مواد یا معدني مواد پاڼو ته او د نبات نورو برخو ته د څه شي په اړه رسوي یا د څه شي په مرسته رسوي؟ زینب جانې؟ د انتقالي انساجو په مرسته. آفرین زینب جانې. ښه نو ارزو جانې، ته راته د هغو ډنډرونو یوه بېلګه ووایه چې په ځان کې معدني مواد ذخیره کوي یا غذایي مواد ذخیره کوي. استاد جانې، ومې لیدل چې ګني، کچالو، نوش پیاز او نور داسې شیان د ډنډر داسې نمونې دي چې غذایي مواد په خپله ځان کې ذخیره کوي. ډېر ښه. آفرین ارزو جانې. ارزو، ځینې ګلان چې ډېر تازه نه دي، لکه چې ډنډر یې په وخت ډوډۍ اوبه نه ورکوي. هو، خو داسې هم کیدای شي چې زموږ د نارنجي جانې په شان وي. هر څومره چې وخوري بیا هم وایي زه وږې یم، زه وږې یم. زه تاسو سره جوت یم. وای نه یم جوت، یو څه مې یاد ته راغلل. استاد جانې، دغه ډنډر اغزو ته هم اوبه او غذایي مواد رسوي؟
هو نارنجي جانې ډنډر اغزو ته او د نبات ټولو برخو ته غذایي مواد رسوي. ښه شکر. نو بیا ښه ده بیچاره اغزي هم ځای نه لري. زموږ مهربانه نارنجي. ښه نو زما واړو ګلانو راځئ چې درس ته دوام ورکړو. اوس به تاسې ته د ډنډر برخې وښیم چې ډنډر له کومو برخو څخه جوړ شوی دی. د ډنډر برخې دغه برخه د ډنډر چې تاسې په انځور کې وینئ د ډنډر د غوټې په نوم یادیږي او د دوو غوټو ترمنځ دغه واټن د ډنډر د غوټې منځ په نوم یادیږي او همدارنګه دا جانبي پنډوکونه دي چې پاڼې او شاخونه ورځینې راوځي او وده کوي او هغه هم چې تاسې وینئ د ډنډر انتهایي او وروستي پنډوکونه دي چې د نبات د ودې لامل کیږي. استادې پنډوک او غوټه څه دي؟ لیما جانې په دې اړه نسترن جانې موږ ته یو ډېر جالب راپور چمتو کړی دی. نو راځئ چې په ګډه یې ووینو. سلام، وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن زه یوې ګلخانې ته راغلم او له ځان سره مې یو تن د کرنې کارپوه هم لرو چې موږ ته د ډنډر په اړه معلومات راکوي. سلام. علیکم سلام، ښه راغلاست. د مهربانۍ له مخې موږ ته د ډنډر د ساختمان او دندو په اړه لنډ معلومات راکړئ. په سترګو ډنډر دنده لري چې له ریښې نه معدني مواد د نبات پاڼو ته او له پاڼو نه ګلوکوز د نبات ټولو برخو ته ولېږدوي او همداراز نباتات ټینګ ساتي. یعنی ډنډر د نبات د اجزاو ساتنه هم کوي. لکه د نبات دغه برخه ګورئ دا ډنډر ده یا تنه د نبات تنه یا ډنډر دغسې ته وایي. لکه چې وینو دا د ډنډر پنډوکونه دي. کیدای شي چې د نبات دغه برخه هم موږ ته تعریف کړئ؟ ولې نه، د ډنډر دغه برخه د ډنډر د غوټې په نوم یادیږي او دا هغه برخه ده چې پنډوکونه او بیا پاڼې له همدې برخې راوځي او وده کوي. څومره ښه. تر اوسه مې فکر کاوه چې دا ټوله برخه د ډنډر په نوم ده. دا دی خو چې پوه شم چې هر برخه ځان ته ځانګړی نوم او دنده لري. هو، د ډنډر هره برخه ځان ته نوم او ځانګړتیاوې لري. د ډنډر د دوو غوټو ترمنځ واټن د منځ غوټې په نوم یادیږي. همداراز دغه ځایونه چې وینئ د پنډوک په نوم یادیږي چې دا بیا دوه ډوله دي، نمویي پنډوکونه او جانبي پنډوکونه. د نمویي او جانبي پنډوکونو دندې څه دي؟ نمویي پنډوکونه د انتهایي پنډوکونو په نوم هم یادوي چې د ډنډر د ودې او اوږدېدو دنده پر غاړه لري او جانبي پنډوکونه هم د ډنډر شاوخوا رالویږي او شاخچې، پاڼې، ګل او میوې دا ټول همدې جانبي پنډوکونو ترلاسه کیږي. له تاسو نه ډیره مننه چې د نباتاتو د ډنډر د ساختمانونو په اړه مو ښه ذهن را روښانه کړ. مننه د تاسو نه. دا و د نن ورځ راپور. تر راپور مو الله مل شه. زموږ د فعال نسترن جان نه ډېره زیاته مننه. نوشي جان مو له ما سره چې وی بیولوژي به لکه د چینې او بس ښایي او زموږ د نارنجي جانې په شان ساینس پوهانې شئ. ښه ګران زده کوونکو، په دغه درس کې ډېر نور جالب معلومات هم لرو، خو مخکې له هغې یوه لنډه دمه لرو. میوې را روانې دي، میوې د بیولوژي د باغ میوې. د سم د خپرونې ګرانو مینوالو خپل پروګرام ته ښه راغلاست. د ډنډر ساختمان به م پېژندلی وي. اوس غواړم یوه پوښتنه وکړم. ډنډر یا ساقات څه دی؟ غواړم له ټولو یې واورم. استاد جانې، د ډنډر یوه مهمه دنده د نبات ټولو برخو ته د اوبو او مدني موادو رسول دي. خو ډنډر یوازې مدني مواد پاڼو ته نه رسوي، بلکې مواد په پاڼه کې په خوړو بدلیږي او هغه بیا د نبات ټولو برخو ته رسیږي. ارزو جانې، پاستا ته درکوم. د ډنډر یوه دنده لږه چې د نبات ساتنه وه. هو، ډنډر د نبات اجزاوې ټینګې ساتي. ډېر ښه. استاد جانې، بله دا چې ډنډر د مدني شیانو اوبه له ریښې پاڼو ته رسوي او د نباتاتو ساتنه کوي. استاد جانې، دا ټولې خبرې چې وکړې زما په زړه کې هم وې، خو لږ مې خولې ته راغلې لکه چې له نظره شوې یم. له نظره مه شې نارنجي جانې. دا د تا ته او ستا ټولو ټولګیوالو ته یو غټ آفرین. ښه نو زما ګران زده کوونکو، اوس به ووینو چې ډنډر د شکل پلوه په څو ډوله دی. د شکل پلوه د ډنډر ډولونه. په دغه برخه کې به موږ او تاسو وایو چې د شکل پلوه ډنډر په څو ډوله دی او د یو بل سره څه توپیر لري.
ګرانو زده کوونکو ډنډر ډېر ډولونه لري لکه مستقیم ډنډر، خوځنده ډنډر، تاویدونکی ډنډر او د ځمکې لاندې ډنډر. نو راځئ چې ووینو چې دا ډنډرونه د یو بل سره څه توپیر لري. مستقیم ډنډر د مڼې، غنم او همدارنګه د غوز یا د چارمغز ونه د مستقیم ډنډر بیلګې دي. خوځنده ډنډر هغه ډنډر دی چې په افقي ډول په د ځمکې پر مخ وده کوي، لکه د توت زمیني، د کدو او د نورو نباتاتو ډولونه چې د خوځنده ډنډر ډولونه دي یا بیلګې دي. تاویدونکی ډنډر هغه ډنډر دی چې د اجسامو سره نښلي، لکه د پروتې ونې یا د پروتې ډنډرې. او همدارنګه تر ځمکې لاندې ډنډر هغه ډنډرونه دي چې غذایي مواد په ځان کې ذخیره کوي. دلته موږ سره بیلګې دي لکه د کچالو، نوش پیاز او همدارنګه زنجفیل او داسې نور نباتات هم د ځمکې لاندې ډنډرې لري. ډېر ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا د موږ او تاسې ولیدل چې ډنډر د شکل له پلوه څو ډوله دی او څومره د یو بل سره توپیر لري. څومره نوي شیان مو زده کړل. وای خدایا، له خوښۍ نه سکته کوم. زه پروفیسوره کېږم. نارنجي جانې، ته او صنفیان دې ټول پروفیسوران شئ. د صنف د خپرونې هدف هم همدا دی. ښه نو زما نازول زده کوونکو، راځئ چې د ډنډر د یو بل اړخ ووینو چې په څو ډوله دی. ډنډر د جوړښت یا د ساختمان له پلوه په دوه ډوله دی، علفي ډنډر او لرګین ډنډر. علفي ډنډر په 1 کلنو او 2 کلنو نباتاتو کې موندل کیږي او لرګین ډنډر هغه ډنډر دی چې په 2 کلنو ثابتو نباتاتو کې موندل کیږي. نو دا د ونې کاندې هم ډنډر و؟ تر اوسه مې فکر کوو چې ډنډر یوازې د ګلدانونو په ګلونو او ګلبوټو کې شته. هو نارنجي جانې، دا د ونو تنې په اصل کې ډنډر دی، لرګین ډنډر. اوس پوه شوم. ډېر ښه، اوس به درته د لرګین ډنډر برخې وښیم چې له څو برخو څخه جوړ شوی. د لرګینو نباتاتو ډنډر له 3 اساسي برخو څخه جوړ شوی دی، د پوټکي برخه یا د پوستکي برخه، همدارنګه د لرګینه برخه او دا شان د مغز برخه. او اوس به د هره برخه جلا جلا زده کوو. نو ورځو د پوټکي برخې ته. د نبات د ډنډر د پوټکي برخه له 2 داخلي او خارجي برخو څخه جوړه شوې ده. خارجي برخه یې مړې حجرې لري چې د میکروبونو او د اوبو د ضایع کېدو څخه مخنیوی کوي. د پوټکي د خارجي برخې نه د ننه د کارتکس برخه ده چې غذایي مواد په ځان کې ذخیره کوي او هغې نبات بیا د کامبیم انساج دی چې د زایلم د ننه فلویم نسج جوړوي. کامبیم نسج؟ دا څه ډول نسج دی استاد جانې؟ درته یې وایم لیمه جانې، کامبیوم نسج په نباتاتو کې زایلم او فلویم نسجونه جوړوي. همداراز د نبات د ډبلولو کار هم مخته وړي. نوې حجرې یوه بله پسې تولیدوي او ورو ورو د نبات ډنډر ډبلوي. نو همدا ټنګري ډنډر چې چاغېږي د همدې کامبیوم کار دی. استاد جانې، او بله یې زه وایم، زایلم او فلویم انساج هماغه انساج ته ویل کېږي چې نباتات ته اوبه او معدني مواد لیږدوي. هو ارزو جانې، هماغه د فلویم نسج دی چې په ګلوکوز او پاڼو کې جوړ شوي غذایي مواد د نبات ټولو برخو ته رسوي. نو راځئ اوس د ډنډر 2مه برخه وګورو. د ډنډر 2مه برخه لرګینه برخه ده او په دې برخه کې موږ تاسو سره د زایلم انساج دی او زایلم انساج څه دنده تر غاړه لري؟ د اوبو او معدني موادو لیږد پر غاړه لري. او همدارنګه بله برخه ګورو یا وروستۍ لایه ګورو. د لرګین ډنډر وروستۍ برخه لکه څرنګه چې موږ تاسې وینو د مرکزي برخه ده او په دې برخه کې لویه او نوې حجرې شتون لري چې د ساقې د مغز په نوم هم یادیږي. ډېر ښه نو ګران زده کوونکو، موږ تاسو لرګین ډنډر وپېژندو او د هغه برخې مو هم ولیدلې او زده مو کړلې. اوس به له تاسې څخه یوه پوښتنه وکړم او ټول به راته ځواب راکړئ. د لرګینو نباتاتو د ډنډر د بېلابېلو برخو نومونه څه دي؟ د پوست برخه، د لرګي برخه، د مغز برخه. آفرین دې وي پر تاسو. او اوس به د نبات وده ووینو چې نبات په څه ډول سره وده کوي. ارزو یو څه ووایم؟ هو نارنجي جانې، ووایه. که چیرې ونو ډنډر نه درلودی، مڼې او انار به په ځمکه څخېده او ګلسوم به ټوله ورځ مڼې او انار جیبو او د مکتب بکس کې ټولول او صنف ترې پاتې و. نارنجي، که چیرې ونې ډنډر نه درلودی، نارنجیانو او نور الوتونکو به چیرې کېناستل او ویده کېدل؟
خدایه شکر چې بنې ډنډر لري. کنې اوس به ما ګلسوم ته سوال کوو چې په اوږه دې یوه کوټګکه ځای راکړه. هو نارنجي جانې، الله تعالی چې هر څه پیدا کړي د کور او د خوراک چاره یې هم شته ده او د خپلو مخلوقاتو لپاره یې پیدا کړي. ښه نو زما وړو ګلانو راځئ چې خپل درس ته دوام ورکړو او د نباتاتو وده ووینو. وروستي پندقونه لکه څرنګه چې په انځور کې تاسې وینئ دا وروستي پندقونه دي چې د نمویي پندقونو یا د انتهایي پندقونو په نوم هم یادیږي او دغه پندقونه د نبات د طولي ودې لامل کیږي. نبات په دوه ډوله وده کوي، یوه طولي وده ده او بله هم په جانبي ډول وده کوي. نبات په طولي ډول څه رقم وده کوي؟ نبات د وروستي پندقونو یا د انتهایي پندقونو په مرسته په طولي ډول سره وده کوي او دغه پندقونه د نبات د اوږدوالي لامل کیږي. ولې که چیرې موږ د نبات وروستي پندقونه غوڅ کړو یا پرې کړل شي نو څه پیښیږي؟ راځئ چې په بل انځور کې وګورو. که چیرې د نبات وروستي پندقونه پرې کړل شي نو په نبات په جانبي تور سره یا په جانبي ډول سره خپل وده پیل کوي او په وروستي جانبي پندقونو کې د نبات شاخونه او پاڼې راوځي او وده کوي او همدارنګه د نبات په عرضي ډول د ودې لامل کیږي. استاد جانې لکه موږ چې د خپلې نارنجګکې د عمر په اړه پوهیږو د نباتاتو په عمر هم پوهیدای شو؟ د ونې شکل او اندازه چې لوی وي نو عمر یې هم لوی دی. نو نه هغه ته خو چاغ یا خیټور نباتات ویل کیږي. هو نارنجي جانې، د نباتاتو عمر د کلنۍ حلقو د شمېر له مخې محاسبه کولی شو. کلنۍ حلقې څه دي؟ لیما جانې، کلنۍ حلقې درته په یو انځور کې ښیم. د ونې ډنډر لکه څرنګه چې په دې انځور کې تاسې وینئ د ونې ډنډر که په عرضي ډول موږ او تاسو ووینو له روښانو او تیارو حلقو څخه جوړ شوی دی او په همدې ډول سره موږ او تاسې کولی شو چې په هماغه کال کې د اورښت کچه هم معلومه کړو. روښانه حلقې په دې معنا دي چې په هغه کال کې د اورښت امکان یا د اورښت کچه لوړه وه او تیارې حلقې په دې معنا دي چې په هغه کال کې د اورښت کچه لږه وه. روښانې او تیارې حلقې له یو بل سره څه توپیر لري؟ ارزو جانې، روښانه حلقې په دې معنا دي چې دغه حلقې د پسرلي په موسم کې رامنځته شوي دي او تیارې حلقې په دې معنا دي چې دغه حلقې په دوبي یا د اوړي په موسم کې رامنځته شوي دي او هره حلقه د نبات د یو کال عمر موږ او تاسو ته راښیي. ښه نو ګران دوستانو، په دې برخه کې موږ او تاسو یوه لنډه دمه نیسو او د پروګرام په دوام کې له موږ سره پاتې شئ. دوستانو، د پروګرام ګرانو مینوالو د خپل پروګرام دوام ته ښه راغلی. اوس به په عملي بڼه تاسو ته درښایو چې ډنډر یا ساقط څه ډول خپله دنده ترسره کوي. زموږ نننی فعالیت هم د ډنډر د کړنې په اړه دی. دا د زما کوچنیو پوهیالیو خپله آمادګي نیولې ده او اوس به دغه فعالیت په عملي بڼه تاسو ته درښایي. ګرانو دوستانو، په دې فعالیت کې به تر ډېره موږ رول لرو او استاد جانه به موږ سره مرسته وکړي. ډیره ښه خبره ده ګلسوم جانې، تاسې تل په ډله ییز کار سره جالبې او لویې تجربې ترسره کړې دي او ډاډه یم چې نن هم په خپل کار کې بریالي کیدلی شئ. مننه استاد جانې، ستاسو له برکته مو زده کړې. په لومړي ګام کې موږ خپل ځانونه په حفاظتي توکو سنبال کړل. آفرین، یو ستوری درکوم. دوهم موږ خپل اړتیا وړ وسایل چمتو کړل چې اوس یې لیدلی شئ. دا یې دوه ستوري. په دریم ګام کې په عملي کار سره د ډنډر دندې درښیو. درې دانې ستوري، درې ستوري مې درکړل. تاسو ته آفرین. ډېر ښه. نو زموږ د نننۍ فعالیت وسایل څه دي؟ سنجاقونه، څو ډوله رنګ، بیاتۍ، شفافه پایپ او کاغذي دستمال. ډېر ښه. موږ دلته ځینې پیپونه یا نیچې لرو چې هر یو د ډنډر بیلګه ده. اوس به څه کار کوو؟ اوس به کاغذونه وړ کوو او د ډنډر یا د پایپ منځ به ترې ډکوو. نو ګلسوم جانې او زینب جانې تاسې د دستمالونه وړ کړئ او لیما جانې او ارزو جانې تاسې هم د پیپونو منځ ترې ډک کړئ او په دې سره هم کولی شئ چې د ډنډر منځ ته کاغذونه ښه سم دننه کړئ. آفرین ارزو جانې. دغه پایپ سم نه دی ډک شوی. اندېښنه مه کوه، ډکوو یې. نارنجي جانې ته ماته ګوره، زه او تا اوس یو ګل جوړوو. ښه نارنجي جانې، اوس دا د دې ځایه غوڅوو او ښایسته ګل برابروو.
دغه شان یو ښایسته ګل موږ او تاسو برابر که. ښه نو ارزو جانې او لیمه جانې تاسې هم دا د دستمال کاغذي واخلئ او دې ته ورته 2 ګلان یا 2 ګلان نور جوړ کړئ. لیمه جانې ته هم واخله او دې ته ورته 2 ګلان نور جوړ کړئ. آفرین ارزو جانې. لیمه جانې زه به راسره مرسته وکړم. مننه ارزو جانې. مننه ارزو جانې. ډېر ښه. اوس نو څه کار کوو؟ اوس به دغه ګل چې موږ جوړ کړی دی دا به راخلو او په ډنډر کې به یې نښلوو. ګلسوم جانې ما سره مرسته وکړه، یو سنجاق راکړه. آفرین ګلسوم جانې، ډېره مننه. ډېر ښه. ښه نو ګلسوم جانې او زینب جانې 2 نور ګلان تاسې سنجاق کړئ په دې ډور سره. څومره ښکلي ګلان شول، زه ورباندې زنګو خوړی شم. نه نارنجي جانې، ته بیا د نښترو په ونو کې ټلونه وهه او موږ به درته چکې کوو. ډېره جبله شوې نه ده، اندېښنه ورسره مه کوه، زه یې سنجاق کوم. په افتخاري پروفیسوري چې څوک خاندي داسې به کېږي. زینب جانې ښه یې؟ هو ښه یم. ښه ډېر شکر. ډېر ښه. نو زموږ د ګلونو د جوړولو کار پایل ته ورسېدو. اوس دغه ګلان را اخلو او د ګیلاس په منځ کې ږدو. په ترتیب سره به هر ډنډر د یو ګیلاس په منځ کې ږدو. ګرانو مینوالو، دا هره نایچه په اصل کې د ډنډر یوه بیلګه ده. دا د په څو شیبو کې به موږ او تاسو ووینو چې ډنډر خپله دنده څه ډول ترسره کوي. ښه نو ګران دوستانو، راځئ چې ووینو چې زموږ په ګلانو کې کوم تغیرات راغلي دي. لکه څرنګه چې دغه ګلان تاسې وینئ، هر ګل د خپل ګیلاس د اوبو په رنګ شوی دی، یعنې په دې معنی چې ډنډر اوبه له ګیلاس څخه جذب کړي دي او ګل ته یې رسولي دي. خو د څه شي په مرسته؟ د کاغذي دستمال په وړو وړو ټوټو سره چې په ډنډر کې د انتقالي انساجو دنده لري. آفرین زینب جانې، ځواب دې عالي و. همدا ساقه ده چې ګل یې ټینګ کړی دی. آفرین ګلسوم جانې، لکه څرنګه چې ګلسوم جانې وویلې د ډنډر بله دنده همدا دی. هو او نارنجي ګل یې زما دی. سمه ده نارنجي جانې، داسې خوندورې کیسې چې راوړې، هر ګل چې د خوښ وي ستا دې وي. ښه نو زما ګرانو او نازول زده کوونکو، اوس به یوه جنبندي وکړو او ووینو چې خپلو ټاکل شوو هدفونو ته تر کومه رسېدلي یو. څنګه خوښه مو ده؟ ډېر ښه. نو راځئ چې ووینو د ډنډر مهمې دندې څه دي. څوک یې راته وایي؟ ګلسوم جانه به راته ووایي. د نبات ټینګ ساتل، پاڼې ته د اوبو معدني موادو انتقال او په پاڼه کې جوړ شوي غذایي مواد د نبات ریښې ته رسول. ذخیره کول. هو، ځینې ډنډر مواد ذخیره کوي. آفرین ګلسوم جانې، نام خدا. نو ورځو د بلې پوښتنې په لور. ډنډر څرنګه وده کوي؟ ارزو جانه به راته ووایي. ډنډر د هغې ریښو کې د نموي پوندکونو له لارې په اوږدوالي وده کوي او عرض یې د کمبي منساجو په مرسته وده کوي. آفرین دې وي پر تاسو زما نازول زده کوونکو. د تل پر څېر بیا هم ډېرې ښې وځلېدئ. اوس به په ننني درس باندې یو لنډ مرور وکړو. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې د ځمکې پر مخ وده کوي او ټول نباتاتو ته د اوبو، معدني او غذایي موادو د انتقال مسؤلیت پر غاړه لري. ډنډر له غوټې، د غوټې منځ، پوندکونو او پاڼو څخه جوړ شوی دی. همداراز ډنډر د جوړښت له پلوه بېلابېل ډولونه لري، لکه مستقیم ډنډر، تاویدونکی ډنډر، خوځنده ډنډر او تر ځمکې لاندې ډنډر. او دا شان ډنډر د شکل له پلوه په 2 ډولو دی، لرګین ډنډر او علفي ډنډر. د لرګین نبات ډنډر له 3 برخو څخه جوړ شوی دی، د پوټکي برخه، لرګی او مغز. ښه نو ګرانو دوستانو، دا به زموږ نننۍ خپرونه تر بلې مو په لوی او مهربان رب سپارم. ښې چارې. که غواړئ د بیولوژي پروفیسورانې شئ، نارنجي مو هیره نه کړئ.